الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دا الله رب العزت په توفیق سره او داغه په رحم او کرم سره سورة الاخلاص من ختم کړه. داغه نه بعد دی سورة الفلق. سورة الفلق او دی پسی چی کم سورت تے سورت الناس، دی دوانو تا المعوذتین ویلکی. آغا سورتونا چی پاگی سر پناہ گختلے کی گی دا ہر قسم شرنا پا اللہ پوری. او دا سورتونا اختلاف تے دی چی دا مکی دی که مدنی دی. مشهور دا چې دا مکی دی. سورة الفلق دا په دغه دوانو کې اولنی سورت دی. مصحف کې چې کم ترتیب دی هغه اعتبار سره دا 114 دی. نازلیدو په اعتبار سره چې مکی شي دا 60 نمبر سورت دی. او مقصد د دوانو سورتونو یو شان دی، التحصن والاعتصام بالله من الشرور الظاهرة والباطنة. اللہ رب العزت پوری پنانی ول، اللہ لپنا وڑل دا ہر قسم شرنا چی اللہ موسات دا ہر شرنا کاغا باطینی دے او کاغا ظاہری دے. دیتا سورت قل اعوذ برب الفلق هم ولکی او سورت الفلق وتهم ولکی. سورت الفلق دا دی او دا سورت الناس ریدوانو دیر فضائل لی. یو خود سحر او د ماخام په اذکارو کې د دوانو ویل کیږي، درې پیری راغلی او دغه شان د اوده کېدو نه مخکې دغه وخت کې هم درې پیری د سورتونه لوستل او بیا په ټول بدن باندې لاس راښکوده دا په صحیح حدیث کې راغلی دي. او یو حدیث کې داسې راځي امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی دی او امام بیهقي هم راوړی دی چې رسول صلی الله علیه وسلم عبدالله ابن عباس توی وی ابن عباس الا ادلک بافضل ما يتعوذ به المتعوذون. عبدالله ابن عباس توی وی اے د عباس زویا تا ته د ټولو نه ښه شی ونه ښیم چې د هغې په ذریعه باندې خلک پناه غواړي. هغه ورته وی بله یا رسول الله ولې نه وخیرت ورتوی چې قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس هاتان السورتان. دا دو سورتونه راته وښو چې دا ډېر وایه او دا سورتونه چې ته وایې نو الله به دې د هر شر نه ساتي. او حدیث کې داسې هم راځي امام بخاري رحمه الله راوړی دی عایشه رضی الله عنها وی کان اذا اشتکا کله چې به رسول صلی وسلم بیمار شو یقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا دو سورتونه په ځان لوستل او چوف کول به کله چې به بیمار شو نو کله چې ډیر بیمار شو نو ما به پیوي او لاس به مې داغه په بدن راښکودو ځکه چې داغه په لاس کې برکت ډیر. او اسی زموږ په دې ملکونو کې او زموږ د خلکو د دم نه یو غاټه مسله جوړه کړې ده چې دا دم جو بالکل ورته داسې ښکاري چې دا که د مولانا علاوه یا د قاري صاحب نه علاوه بل څوک لولي دا به کوپري. دم دغه دی، دې سختري نه دی دم. او دا د ټول نه بهترین دم دی چې تا دوه سورتونه دا ته په ځان باندې وی او چوف کې په خپلو بچو باندې. دا ډېر عظیم الشان سورتونه دي. حدیث کې داسې هم راځي امام بخاري رحمه الله راوړی دی امام مسلم هم راوړی دی چې کله په رسول صلی الله علیه وسلم باندې یا یهودی لبید ابن عاصم جادو کو کنه نو الله رب العزت دا سورتونه را لېږلي چې دا په ځان باندې وایي نو دې سره الله د جادو اثرات هم ختموي. یو سړی به دا وایي چې د قرآن په آخره کې دا دوه سورتونه ولې راغلي دي، قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس. نو جواب د هغې دا دی ګوره کله چې انسان دا ټول قرآن ووایي نو دته دوه خزانې میلاویږي، یو خزانه د ایمان یو د پوهې، خزانه د ایمان او د پوهې.
او دې نعمت نه هغه څوک نه دي خبر چې هغه په قرآن نه پوهېږي. یعنې موږ کوم ملګري چې اوس موږ سره اول سر نه اخره پورې ناست هغه دا نعمت محسوسولی شي چې یو ایمان د انسان ډېرېږي چې کله قرآن اوري، دویم ورسره پوهه او علم ډېرېږي. نو چې کله تا سره دا دوه خزانې رالې نو بیا خو به دشمنان تا په ارام خو نه پرېږدي. کوشش به کوي شیطانان که هغه په پیریانو کې دي او که هغه په انسانانو کې دي چې تا ته نقصان در ورسوي. نو ځکه دا دوه صورتونه چې دي دا د قرآن په آخره کې دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق. تو وایا پناه غواړم په رب د سبا. اعوذ دا پناه غوښتلو ته وایي او په دې باندې تفصیلي بحث موږ کړی کله چې موږ سوره فاتحه شروع کوله او هلته موږ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وي هلته تفصیل ذکر شوی چې د استعاذه څه ته وایي او آیا غیر الله له څوک پناه وړی شي او که نه. خو دلته امر دی قل پیغمبر ته ته ووایه چې پناه غواړم زه برب الفلق په رب د سبا. دا دلیل دی په دې باندې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله ته محتاج دی اگر که د الله پیغمبر دی، اگر که په مخلوقاتو کې د ټولو نه اوچت دی د ټولو نه بهتر دی خو الله ته محتاج دی. او که الله ته محتاج نه وي نو بیا به دیزی پوری پناه نه غوښته د الله نه. برب الفلق برب رب هغه چاته ویلی کېږي او د دې تفصیل مخکې تېر شوی چې هغه پالنه کوي. نو چې پالنه کوي نو هغه ساتنه کوي. نو ځکه دلته الله ته وایي چې یا الله ما وساته ما له پناه راکړه. پناه غوښته پناه چې تاله څوک درکړي دی هم تا ساتي. نو دا کار د الله په طاقت کې دی ځکه چې هغه رب دی هغه پالنه کوي. الفلق فلق په اصل کې چاودو ته وایي په عربۍ کې. د دې مطلب چاودل دي، سری کول دي، شلول دي، راویستل دي، ښکاره کول دي. دا ټولې معنې په دې کې دننه پرتې دي. او د دې مطلب څه شو؟ فلق د دې نه مراد سحر دی. ولې؟ لأن الليل ينفلق عنه، ځکه چې شپه د دې نه وچوي نو څه ترې راوځي؟ سحر راوځي. چا دا ویلي دي چې دلته معنا فلق خو الله رب العزت چې دی نو دانې وچوي او د هغې نه تیغ راوځي دا هم د الله کار دی. دا به کوم دننه راغلی؟ د دانو او د اډوکو چول او د هغې نه تیغونه راویسته دا د الله کار دی. نو رب الفلق کې دغه دواړه معنی پرتې دي. دې کې یو بلې مسلې ته اشاره ده چې سړی پکې سوچ وکړي او هغه دا کم رب چې په دې قادر دی چې هغه د اډوکي او د دانې د منځ نه تیغ راوباسي او د شپې نه رڼا راوباسي نو هغه په دې قادر دی چې تا د هر قسمه شر نه وساتي. ځکه تا دا وایي چې اعوذ برب الفلق. د هغې نه بعد قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. د شر د هغه څه نه چې پیدا کړي دي هغه پیدا کړي دي الله. دې کې ته هر قسمه شر ذکر کو، یعنی د شر د هغه مخلوق نه چې الله پیدا کړی. په بل تعبیر سره دې سوال د شر د هغه مخلوق نه چې الله پیدا کړی. ها په دې کې دننه صرف دا فائدې ده کې دا نادره وي. په دې کې دننه صرف نفوس نه دي داخل چې انسان کې شر دی یو پیری کې شر دی نو یا الله ماته وساته. دې کې دننه اوصاف اخلاق اعمال ټول داخل دي. لکه ما وساته د هر شر نه لنډه دي شي وه که هغه په انسان کې دی که هغه په اخلاقو کې دی که هغه په صفاتو کې دی که په هر څه کې. لکه رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې راځي یو څو څیزونه به الله ته ذکر کول چې یا الله ما وساته د دې نه زه پناه نیسم په تا پورې د دې نه. لکه منافقت، بد اخلاق، شرک، خیانت، لوږه، اوبو کې ډوبېده، په اور کې سوځېده، لیونتوب، جذام بیماری، برس بیماری، دغه شان د سوچ نه، د فکر نه، د غم نه، د بخل نه، د قرضې د ډېرېدو نه ټول په دې کې دننه راغلي. نو کله چې ته وایې چې من شر ما خلق نو په دې کې ته
دا ټول هر څه چې مار ته ذکر کړو دا پکې دننه راغلی. من شر ما خلق، د شر د هغه څه نه چې پیدا کړي دي هغه. ومن شر غاسق اذا وقب، او د شر د تیارې والا نه اذا وقب، هر کله چې تیارې راوغواړي. د دې لنډه معنی دا ده او اسانه. ومن شر غاسق دا د غسق نه دی، او دا تیارې ته او پټوالي ته ویلی کېږي. نو غاسق چې دی دا شپې ته ویلی کېږي. ومن شر غاسق، غاسق معنی چې دا شپه ده. او حدیث کې داسې راځي، امام ترمذي راوړی دی چې یو پیر د سپوږمۍ راښکاره شو، رسول صلی الله علیه وسلم ورته کتله او عایشه ورسره وه. نو هغه ووایي یا عایشه استعیذي بالله من شر هذا فإن هذا الغاسق اذا وقب. وی عایشې په الله پورې د دې د شر نه پناه غواړه، هم دا غاسق دی هر کله چې د دې رڼا کمزوري شي. نو دې نه مراد شپه ده، دا واضحه ما. اذا وقب، وقوب چې دی که نه د شپې تیارې را داخلېدلو ته وایي، ننوتل په عربۍ کې غیبېدل، دا مطلب دی. نو معنی دا شوه چې د شپې تیارې چې کله په هر شي کې ورننوځي، او دا اله کېږي چې کله د شپې دا منځ راشي، یعنې دا تیاره زوروره شي، په هر ځای کې خوره شي، هر ځای ته ورننوځي. نو دا مطلب دی ومن شر غاسق اذا وقب، او د شر د تیارې نه کله چې راخوره شي، کله چې هر څه کې ورننوځي. د شپې تذکیره ولې وکړه، د تیارې تذکیره ولې وکړه؟ ځکه چې غالبا شرونه چې خورېږي که نه، نو هغه د شپې خورېږي. د شپې ګوره پیریان، انسانان، شیطانان، دا ټول چې دی خورېږي راخورېږي یو طرف ته او بل طرف ته. نو څوک چې د فسق او د فجور او د شر اراده لري، د غلا، د خیانت، د نورو ګناهونو، نو اکثر هغوی د شپې کوي. دغه شان د نجومیان او جادوګر نه دي، دوی هم د خپل خباستونه اکثر د شپې په تیارو کې کوي. بیا هغه خلک څوک چې د سپوږمۍ عبادت کوي هغوی د شپې راښکاره کوي، څوک چې د ستورو بندګي کوي هغوی د شپې راښکاره کوي. دغه شان زهریله ځناور، ماران، لړمانان، شرمخان او داسې نور د خپلو غارونو نه او د سورو نه راوځي د شپې. نو ځکه د شپې شر ذکر شو. د ورځ په نسبت د شپې په دې کې شر کمی، او د شپې چې دی نو شر هغه زیات. او ځکه به رسول صلی الله علیه وسلم وایي، ښه صحیح حدیث کې دي، فکفوا صبیانکم فإن الشیاطین تنتشر حینئذ فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم. وی کم ټیم کې چې دا شپه اول پر راخورې شي که نه، نو دې ټیم کې وایي ماشومانان د کورونو نه بهر مه پرېږدئ. چې کله وایي څه وخت تېر شي بیا د هغې نه بعدې بیا پرېږده، خو دغه ټیم کې مه پرېږده. ولې؟ وایي دې ټیم کې شیطانان او د هغوی شر دا ډېر شي. بل شر چې کوم ذکر دی، ومن شر النفاثات فی العقد، او د شر د پوکو کوونکو نه په غوټو کې. ومن شر حاسد اذا حسد، او د شر د حسد کوونکي نه کله چې حسد ښکاره کړي. دا نور دوه شرونه ذکر شو. اولنی شر دا وي د شر د پوکو کوونکو نه په غوټو کې. د دې نه مراد جادوګر، کوډې منتري چې وایي، تعویذونه، هغه شرکي چې کوم جوړوي، دې کې هغه ټول خلک دننه داخل دي. النفاثات یو معنی دا دی چې د شر د هغه زنانو نه چې په غوټو کې پوکې کوي. نو جادو خو په ټولو باندې حرام دی، که هغه نارینه کوي که هغه زنانې کوي. او دا زنانې په دې ذکر کړي ځکه چې اکثر دا مرض په زنانو کې، په نسبت د سړو په زنانو کې دا مرض د دې جادو دا او د کوډو منترو دا ډیر دی، نو ځکه زنانې ذکر شو. او چا دا ویلي چې النفاثات معنی نفوس، نفسونه. نو معنی دا شو چې هغه نفسونه که زنانې دي او که هغه نارینه دي چې هغه په غوټو کې پوکي کوي. په غوټو کې پوکې څنګه کوي؟ دا د جادوګرانو طریقه ده. تار کې غوټه ورکوي او په هغې باندې د خپل منتر وایي، تار کې غوټه ورکوي په هغې خپل منتر وایي. او چې څومره غوټې ډېروي دومره خباثت د ده هغه ډېرېږي. د دې نه بله مسله هم ثابته شوه چې جادو اثر کوي د الله په اذن سره. ځکه که جادو اثر نه کولی، لکه څنګه چې د بعضو ګمراه فرقو د عقیده ده، وایي جادو اثر مسر نه کوي،
نو بیا د الله موږ ته څه ذکر کوي دلته؟ بیا که موږ دا وایو چې یا الله ما د شر د جادوګر نه وساته او جادو اثر نه کوي، نو بیا د دې دعا فایده څه شوه؟ یعنې زه الله ته څوک یادوم چې ما د هغه د شر نه وساته؟ نو دا هم دلته یو فایده ده. ومن شر حاسد اذا حسد، او زه پناه غواړم د حسدګر د حسد نه هر کله چې هغه خپل حسد راښکاره کړي. دا هم ډېر خطرناک مرض دی حسد. حسد چې نه یې راښکاره کړی نو دومره نقصان نه کوي، خو چې راښکاره یې کړي که نه نو هغه بیا نقصان هغه ډېر کوي. حسد هغه ګناه ده چې اسمان کې ابلیس آدم علیه السلام ته سجده نه ولګولې نو هغه هم د دې د لاسه، او په ځمکه کې چې اولنی قتل شوی دی او قابیل را لګېدلی دی خپل رور حابیل یې وجلی دی نو هغه هم د حسد د لاسه یې وجلی دی. حسد هغه مرض دی چې موږ د هغې تفصیل خو نشو بیانولی، عامو درسونو کې ما په دې باندې الحمدلله ډېر باس کړی دی ښه تفصیلي، خو لنډه ده چې حسد هغه ګناه کبیره ده چې دا د آخرت نه مخکې انسان په عذابوي په دنیا کې. انسان په عذابوي په دنیا کې. په عذابولي څه دي؟ یو ده، یو په عذابولي دا دي چې انسان په غم کې پریوزي. پلاني ولې دومره وګټله، پلاني ولې دومره وخوړه، پلاني ولې داسې وکړو، دا یو غم درته جوړ شو. دا غم یو عذاب دی که ښه په عذابېږي داسې چې په ګناهونو کې اخته شي. دا ګناهونه دي. دریم په عذابېږي داسې د بل دپاره چې څه غواړي د تا سره کېږي. دا خبره موږ بار بار ذکر کړو چې کله ته د یو مؤمن دپاره خیر نه غواړي الله تعالی هم خیر نه درکوي. دا قانون او قاعده واله. یو سړی وایي چې زما دا نه ده خوښه چې دا مؤمنان دي ډوډۍ خوري، تاله هم الله داسې بیا نه درکوي. ته به پسې هم ړون شي، ته به پسې هم ذلیل او خوار شي. او حدیث کې راځي د هغه وخته پورې تاسو کې یو سړی مسلمان نشي جوړېدی چې څو پورې د خپل رور دپاره هغه څه نه غوښتلي کوم چې ځان دپاره غواړي. زموږ د پښتنو د شاته کېدو، د دوی د کمزوري کېدو ډېر وجوهات. یو وجه دا ده چې دا هغه قوم دی چې د دوی اکثر هغه د خپل رور، د خپلوانو، د خپلو ملګرو ترقي هغه نه غواړي. دا حقیقت ته که څوک وایي زه پرې خفه کېږم نو سر دې دیوال له راواچي، خو حقیقت خو نه بدلېږي. حسد په موږ کې چې څومره ډېر دی نو دومره په نورو قومونو کې نشته. نو دلته الله ته وایي الله ما د حسدګر د حسد نه وساته کله چې د حسد راښکاره. او حسد څه ته وایي؟ د دې ډېرې معنی دي. یو تعریف یې دا دی تمني. یو انسان دا ارمان کوي چې د دې بل نه دا نعمت زایله شي، سواء حصلت له او لا. الله یې دله ورکوي او که نه ورکوي، خو چې د دې بل نه چې د دې بل نه الله والي دې ته حسد. او دا عجیبه دا ده دا کوم چې داسې وایي موږ کې نشته، موږ په دوی کې به ډېرو کې لیدلی دي. دا بعض وایي الحمدلله وایي الله چې شکر دی چې الله دې نه ساتلي، او چې دې ولټوي دا د ټول نه غټ حسدګر. د علماو طبقې له چې راشي په هغو کې به درته حسدګر میلاو شي، که سپین ږیرو له راشي په هغو کې به درته حسدګر میلاو شي، که ډاکټرانو انجینرانو له او دې طبقې له راشي په دوی کې، که تاجرانو له راشي دوی کې حسد. دې حسد موږ تباه برباد. ځکه دې عربو ته وګوره ولې الله رب العزت دوی داسې غوړ زیړ ساتي او دا په مخه شکر د الله ادا کوي. وجه دا ده چې دوی کې حسد شتي، خو لږ دی په نسبت زمونږ. اکثر دوی چې خپل رور په نعمت کې ویني خوشحاله شي پې چې دا زمونږ دا رور دی الله وله دا نعمت ورکړی دی، بلکې دعا ورته کوي چې الله دې وله ښه ډېر ورکړي. په دې کې بعضو علماو دا خبره هم لیکلې ده، دا حسد چې ذکر شو په دې کې بدنظري هم راله. یعنې ته الله ته دا ووایي چې یا الله ما د بد نظر نه وساته. څنګه د دې او د دې سره بد شو؟ اکثر بدنظري او نظر چې لګي اکثر همیشه نه هغه د حسد د لاسه. او بیا دې جهالت ته وګوره چې زموږ خلکو ته د برکت دعا وکړو زما نظر نه لګي. دا خبره ګوره په شریعت پورې استهزاء کول دي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي نظر لګېده حق دی. تا ته چا ویلي چې ستا نظر نه لګي؟ او دا استثناء کوم ځای کې راغلی؟ ټوکې پرېږدې، دا الله په دین پورې مسخره کوي، زما دا نه لګي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د دې لګېده حق دی، ته زما نه لګي. بعض وایي دا چې سترګې شنې د هغه نظر لګي. دا کوم ځای کې راغلی چې سترګې شنې د هغه لګي؟
یا سترګې ودي د هغه لګي او تورو سترګو والا نظر نه لګي دغه شان قصدن عمدن ماشاءالله تبارک الله نه ویل چې دې سړي ته نقصان ورسي دا ګوره ته په غټو ګناه کې واقع او دا له زیری درکم د مخکې نه هر هغه چا ته زما دا زیری ورسوي انشاءالله تاسو کې به دا مرض نه وي خو نورو ته یې ورسوئ چې څوک قصدن عمدن دا نه وي چې ده ته نقصان ورسي د مخامخ کس ته نو زما له طرف نه ورله زیری ورکړه چې ته به نقصانونه وینې په خپل کور کې بچو کې په ژوند کې په دنیا کې او په آخرت کې به وینې صبر وکړه ستا څه خیال دی چې ته به بل مسلمان ته شر رسې ته به په امن ته به بل مسلمان دپاره شر غواړې او ته به په امن تا ته به خیر میلاویږي د هغې نه بعد دی سورت الناس مقصد د دې سورت او د دې بل خو یو شان دې ته سورت قل اعوذ برب الناس هم وایي په دې کې 15 ایتونه دي مصحف کې چې کوم ترتیب دی دا په هغه اعتبار سره 114 دی عفوا دې کې شپږ ایتونه دي یو خبره با 15 ایتونه ګوره بعضو علماو شمارلي دي صحیح ده که نه ده مجرد کوي لږ ما چې ګوره ما کم ټکې ووي د سورتونو دا کم ایتونه چې دې منځ کې د عدد کې کله د علماو منځ کې اختلاف راشي څوک یو آیت نیم زیاتوي هغه داسې نه چې آیت ترې وباسي هغه بل عالم چې کوم حسابوي هغه 2 ایتونه یو حسابوي دا بل وایي چې نه دا جدا دا جدا د هغه په شمار کې یو آیت زیات شي دا لږ داسې نری اختلاف شته دی کې ډېر نشته خو اختلاف دې کې شته د ځان له یو علم دی مونږ خو علم صرف دې ته وایو چې د آخري لنډي صورتونه سړي له په تلاوت کې ورځي علم خو دریاب دی که د علم نه خبر شو حیران بشي چې علم څه ته وایي ښه نو دا د مصحف کې چې کوم ترتیب دی په هغه اعتبار سره دا 114 او دې سره زمونږ دا سفر ختمیږي دا 114 دی او 114 باعتبار د نزول کم یو دی باعتبار د نزول اذا جاء نصر الله والفتح هغه باعتبار د نزول 114 دا په مصحف کې چې کوم ترتیب دی په هغه اعتبار سره دا 114 نازلېدو په اعتبار سره دا 21 سورت دی ښه په تیر شوي صورت کې موږ الله ته وایي چې یا الله موږ د شرونو نه وسات خو هلته چې کوم شرونه ذکر شو هغه ظاهري شرونه و اکثر هغه شرونه څه هغه ظاهري و دلته اوس یو شر ذکر کېږي صرف یو شر دی خو هغه باطني دی او هغه ډېر خطرناک دی هلته شرونه ډېر ذکر شو دلته شر یو دی خو دا یو د هغوی په مقابله کې یا که موږ داسې ووایو دا هم یو ډېره ښه وجه کېدی شي هلته موږ ووایو چې یا الله موږ د هر قسمه شر نه وساته دلته اوس د دغه شرونو سبب ذکر کېږي یعنې دا حسد موږ ذکر کړو که نه حسد د څه د لاسه دی شیطان د وسوسو د لاسه ښه موږ وایو چې جادوګر د شر نه مو وساته جادوګر جادو وړي کوي د شیطان د وسوسو د لاسه موږ وایو په شپې په تیاره کې شرونه پراته دي دننه نو دا شرونه چې کوم دننه پراته دي که هغه غل دی که ډاکو دی که خیانتګر دی که فحاش دی که قاتل دی که هر څوک دی دی چې دا ګناه کوي نو د شیطان د وسوسې د لاسه یې کوي نو دلته صرف یو شیطان ذکر شوی دی خو د ده دا وسوسې ډېرې خطرناکې دي بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ته ووایه پناه غواړم په رب د انسانانو ملک الناس باچا د انسانانو اله الناس حقدار د بندګۍ د انسانانو د الله رب العزت 3 نومونه 3 صفات ذکر شو رب دی ملک دی اله دی او الله رب دی رب د انسانانو دی او د رب معنی تربیت کوونکی دی پالنه کوي د انسانانو د مخلوقاتو رب العالمین څومره مخلوقات چې دي د هغوی پالنه هغه الله رب العزت کوي نو چې پالنه الله کوي نو بیا هغه باچا دی چې پالنه د ټولو مخلوقاتو کوي نو بیا باچا دی دې کې شک شته نه نشته بګې شک نو چې پالنه کوي او باچا دی نو بیا پکار دی چې عبادت یوازې د دوی شي د بل چا دی ونه شي نو ځکه دا دی اله الناس الناس انسانان دي ټول خو چا دي کې یو ناشنا حکمت ذکر کړی دی زه به تصریف هغه ذکر کړم مختصر وخت کم دی وی ولې الله
درې پیری د الناس وي، برب الناس او ملک الناس او اله الناس. داسې به ویلې چې رب او باچا او اله د انسانانو، نو هر ځای کې الناس 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 راوړي. ولې درې پیری دا راوړي؟ دې کې یو حکمت ته خو ډېر د انسان ایمان ورسره ډېرېږي، ځکه ذکر کړو. وی اوله کې وی برب الناس، دې کې اشاره ده د انسان ماشومتوب ته، اشاره ده د انسان ماشومتوب ته، او انسان چې ماشومي نو دې محتاجي تربیت ته، نو ځکه ورسره رب راوړو چې هغه پالنه کوونکی د خلکو دی. ها ملک الناس باچا د انسانانو دی. وی دې کې اشاره ده د انسان ځوانۍ ته او پوخ عمر ته. کله چې انسان ځوان شي که نه، نو دی بیا انتظام د ژوند شروع کی، چېرې زه به دا چل کوم او زه به دغه کوم او واده به وي او بچي به وي او کور به وي. نو دې ټیم کې دی انتظام ته محتاج دی. نو مناسب دلته ده وي الله وي ملک الناس باچا د خلکو هغه دی، دا نظام ټول هغه چلوي. موږ چې کوم نظام د کور هغه هغه هم ساتلی نه شو، که نه ساتلی شو چې خبرې شروع کړو برې تاو راتاو موږ دا یو موږ دغه. والله که کور کې معمولي کس او زوی بچې لور ښځه یا مور پلار کې څوک اخوا دې خوښي، والله که موږ نظام برابرولی شو چې څو پر الله نه برابر کړی. بله اله الناس دیزی که اوس د انسان بوډاوالي ته اشاره ده. الله اکبر. ولې ځکه کله چې انسان بوډا شي نو د ده توجه هغه عبادت ته ډېره شي، نو چې عبادت ته توجه ډېره شو نو الله وایي هغه زیمه چې صرف د بندګۍ حقدار ده. داسې یو حکمت بعض علما ذکر کوي او فایدهمند دی. من شر الوسواس الخناس، د شر د وسوسو اچونکي نه چې پټېدونکی دی. الحمدلله زمونږ دشمن چې کوم دی شیطان هغه بزدله دی او هغه یریدونکی دی پټېدونکی دی، خو تعجب به په هغه چا باندې وکړي چې دا کمزوری دشمن یې په ځان باندې زورور کړی دی او هغه زورور ربي هغه او د هغه دین د هغه اطاعت هغه یې پرېښودی او د هغه دین یې پرېښودی. ها تېر شوي صورت کې وګوره موږ صرف دا ویلو قل اعوذ برب الفلق، په رب د سبا پورې پناه نیسم. بیا شرونه ذکر کېدو، دې شر نه د دې شر نه دی. دلته اوس د الله نومونه او صفات ډېر ذکر شو، شر یو دی. دلالت کوي په دې باندې چې دا شر ډېر خطرناک دی. ولې؟ ځکه چې دا شیطان موږ هغه ایتونه ووایي که نه، او څو څو پیرې زموږ مخکې دا خبره قرآن کې راغله، ده د الله په مخ کې لوز کړی دی، ده د الله په مخ کې قسمونه خوړلي دي چې زه به ستا دا بندګان ګمراه کوم، او دی به دا خپل کار کوي. ولې؟ ځکه چې ده ته خو پته ده چې زه جهنمي یم، نو تا خو داسې په ارام نه پرېږدي چې ته جنت ته لاړ شي. الوسواس دې کې اشاره ده چې ډېرې وسوسې اچوي، بار بار راځي، غلی کېږي نه. ګورئ که ستا دا مطلب وي چې یاره زه روژه کې حالات ښه دي، بیا روژه کې راته څه ونه وي چې به داسې دی بیا راځي تاله. که ته دا وایې چې اوس یې څه ونه وي او بیا به اوس یې ووایي بیا به نه راځي، نه دی بیا هم راځي. که ته دا وایې چې ځواني کې شیطان تنګول کوي، بوډاوالي کې نه دی بوډاوالي کې هم راځي. که ته دا وایې چې یاره نارینه ډېر تنګوي هغوی ته وسوسې اچوي، نه دی زنانه ولم راځي. که ته دا وایې چې زه عالم یم، دی علما ولم راځي، دی عوام ولم راځي، دی هر چا له راځي. الخناس پټېدونکی دی. اصل کې دا خنس د دې نه په شا باندې تلل مراد دی، پټېدل دې کې معنی د پټېدو پرته ده. نو د شیطان دا صفت دی چې کله ته د الله د ذکر نه غافله شوې شیطان راښکاره شي، او چې کله دې الله یاد کو نو دی پټېږي، دی تښتي. په دې باندې هم ډېر دلایل دي حدیثونو کې. یو دا چې کله دی بانګ واوري دی تښتي، دی د الله ذکر واوري دی تښتي. کله چې اعوذ بالله ووایې نو دغه ټیم کې هم دی تښتي. الذي يوسوس في صدور الناس، هغه چې وسوسې اچوي په سینو د انسانانو کې، د ده کار دا دی. قرآن کې ځای په ځای د آیتونه تیر شو الحمدلله. الله وایي چې ما ګوره دله څه زور نه دی ورکړی، دله الله صرف طاقت ته څه ورکړی دی؟ د وسوسې د ورچولو. دا د الله اوچت نعمت دی، ځکه چې صرف په وسوسو یې دومره تباهي وکړه. نو که چېرته ده سره زور وی او زنځیرونه ورسره وی نو بیا خو موږ له جوړه وه. اوس ته چاته وویله که منزله یاره بس هغه به ته به ورسره ولیږي دومره وزرونه به یې لکه دین. الله توفیق څنګه درکړي؟ ته نه غواړې، الله په زور خو چاله توفیق نه وایي. که ته ورته درس له یاره مزه ډېره کوي، خو بس ته دوا کوه،
مزه ډېره کوي ته دوا کوه زما ډېر خوښي وي که ته ورته وایې چې یاره بل عبادت ورته یاد کړي الله په لار کې مال لګ اوهو د الله په لار کې مال لګ کومه مزه کوي دوا کوه موږ ته نو چې د ده دا حال دی صرف په وسوسو کې نو دا چې د شیطان سره زور وایي چې دا به به څه کوي دغه چې بیا چې موږ خبرېدو چې پلانې په کټ تړلی مانځه ته یې نه راپرېږدي هلکه پلانې درس کې نه و هغه شیطان ورته نن پړي ورچولي بیا خو دوی له جوړه وه بیا خو به چې غټ پړی راته اچولی دی عمر له تړلی یم پرېږدي مې نه په وسوسو کې د دې بېدینو دا حال دی ډېر خطرناک دشمن دی هر ټیم دی ډېر بیداره وي نو چېرته ګوره ته غافله نه شي دی ګوره د هرې موقع نه فایده لي چې تا د الله نه درېږي من الجنة والناس د پیریانو او د انسانانو نه ښه د دې نه اوس د دې علماو دوه تفسیرونه کړي دي یو دا دی چې یا الله ما وساته د شیطان د وسوسو نه چې اچوي یې په سینو د انسانانو کې من الجنة والناس که هغه شیطان په پیریانو کې او که هغه په انسانانو کې خو ما د هغه د وسوسو نه وساته د دې نه دا فایده راوته چې شیطان دا په انسانانو کې مشته دا قرآن کې ما یو څو ځایونو کې تاسو دا مسله بیان کړې وه مونږ چې عام درسونه کول دویم دا وی دې وسوسه ورچې خلکو ته په سینو کې دا خلک څوک دي پیریان او انسانان نو د دې نه دا فایده راوته چې شیطان پیریانو ته هم وسوسه ورچوي تم چې دینداره پیریان دي تم چې د الله منونکي دي هغوی ته وسوسه ورچوي چې ایمان پې خراب کړي کافرانو ته وسوسې ورچوي چې دوی په دې کفر باندې پاتې شي نو یوازې هغه په انسانانو پورې نه دی نښتی مسله دا راووته حاصل چې د ده د دې سره کار دی چې څوک جنت ته لاړ نه شي او خلک جهنم ته لاړ شي که پیریان دي او که هغه انسانان دي پیریان دي او که انسانان دي په دې سره الحمدلله زمونږ د کال 2015 1440 دوره اختتام ته ورسېده هغه سفر چې هغه موږ سره تقریبا سره پاسه 2 میاشتې مخکې شروع کړی دې کال له موږ وختي شروع کړی رجب کې موږ دوره شروع کړی هغه سفر الحمدلله اختتام ته ورسېدو ډېر زه په یره کې وم په سوچ کې وم چې وبه رسو اخر سره ته که نه ژوندي به یو نه به او الله به توفیق راکړي او که نه خو الحمدلله چې الله رب العزت دا توفیق موږ له راکړه او موږ دا دوره اختتام ته ورسول زه دې کې یو څو خبرې کول غواړم مختصر بیا به دعای اولنۍ خبره هغه دا ده د الله رب العزت چې څومره شکر ادا کوئ نو کم دی نو په مخه ادا کوئ دا زه هغه ملګرو ته وایم کم چې موږ سره د دوره کې وو او یا چا چې بهر اورېدلې ده دا خاص خطاب هغوی ته ده چې د الله رب العزت چې څومره شکر ادا کولی شي ادا کوئ او چې څومره شکر یې ادا کوي دا لږ دی تاسو دا پته شي دا نعمت موږ اوس نه محسوسوو ځکه چې موږ قرآن واورېدو تاسو دا پته شي تاسو ټول قرآن واورېدو تاسو دا پته شي چې تاسو ټول قرآن سره د ترجمې او د تفسیر واورېدو تاسو دا پته شي تاسو د رمضان میاشت ټوله د قرآن سره تېره کړه د ماسپښین نه د ماښام پورې قرآن ته کېناسته دا زه منم خو زه دا صفتونه درس په منځ کې نه کوم زه غواړم چې ملګري په جذبه کې زه دا منم ورب الکعبه دا ډېر ګران کار دی ماسپښین نه ماښامه پورې د روژې په خوله خو زه تاسو ته دا ووایم سهار مانځه نه بعد تعلق تلاوت وکړو اذکار دې کړو اوده شو 11 بجې ته بیا راپاڅېد قرآن دې ترخ کې راواغستو چېرته راغلي جومات ته راغلي ماښام چې لاړې بس روژه ماتې د پاو ساعت 10 منټه تا روژه ماته کړه د دې نه ښایسته او مزېدار روژې تا بلې لیدلې ده تا ټي وي ونه کتو تا ډمتوب نه دی کړی تا فحاشي نه ده کړې تا غلا نه ده کړې تا غیبت نه دی کړی تا مسخري نه دي کړي ته بازارونو کې پالتو نه ګرځېدلی تا هسې منډې نه دي وهلي تا د دنیا دپاره نور څه داسې څه نه دي ته ناست وې د الله په کور کې د الله کتاب ته د رمضان په میاشت کې د روژې په خوله اوس حسابوي دا فضایل تاسو خوش قسمت او دا توفیق الله هر چا نه ورکوي
زه یو ورځ د درس نه ووتم د دې ځای نه، د احمدشاه ما سره و او ده ته ما په هغه ټیم وویل ما وګوره، زه د دې ځای نه ووتم او دلته بهر کسان ناست وو، بهر په روډ باندې ګپ شپ یې لګول، ده ته ما وویل ما دې ته وایي توفیق میلاوېده نه میلاوېده دا ژوندی مثال دی. لږ را دې خو د الله بندګان قرآن ته ناست دي، لږ اخوا د الله بندګان په روډ کې ناست دي، مسخرې کوي، ټوکې کوي، یو ته ګوري بل ته ګوري، چغې چغارې وایي. ناس هغوی هم دي، ناس موږ هم وو، خبرې هغوی هم کولې، خبرې موږ هم کړي دي. هغوی هم وایي چې روژه لنډه شي، موږ هم وایي چې روژه لنډه شي، خو دې فرق ته وګوره، هغوی روژه په څه لنډه کړه او تاسو روژه په څه باندې لنډه کړه. دا مه محسوسوئ چې دا وړوکی کار دی، دا ډېر غټ احسان الله په تاسو کړی، او دا به انشاءالله انشاءالله د دې به تاسو ته هله پته ولګي چې کله زموږ د دې بدن نه ساه ووته دی او کله الله ته مخامخ شو، نو بیا به تاسو ته پته ولګي چې الله رب العزت په دې څومره بدله ورکړي. ما بل ورځ یو ملګری درس کې ولیدو، ما تاسو دا خبره کسې کړې مو، ما بل ورځ یو ملګری درس کې ولیدو او زه په دې ملګرو سخت مین یم، دا کوم چې ما سره ناست وو، زه ستاسو د زړه د کومې نه شکریه ادا کوم. د دوی د ښکلي ښکلي مخونه، د نوراني مخونه، دا هر څه ماته یاد دي. ځکه چې زه هر یو ته درس کې ګورم، ټول ما په نظر کې اخیستي، ټول څنګه بیدار ناست وي، د چا په ملا تکلیف یې لږ خوځېږي را خوځېږي، د چا په خپو دړې خپې لګي دي، سیپو غځوي بیا راټولېږي، چا ته د ګردو مسلې، چا شونډې وچې شي. نو ما په دې درس کې داسې وکتو، یو کس دی اوس قرآن یې لاس کې نیولی دی، وده شوی، ما ته اوس یې ګرانه ها، نو قرآن یې لاس کې نیولی وده شوی داسې پروت دی داسې. ما دې ته وکتو، بیا ما درس جاري وساتو، ما تاسو ته څه ونه وي، وروسته به ما تاسو ته قصه وکړه، خو ما د دغه خبرو په منځ منځ کې دا سوچ کوو، تاسو ته یو درس مې کوو، سوچ مې دا کوو چې په ده باندې زما زړه وسوځېدو، نو چې الله رب العزت دې بنده ته به دې حال وګوري، نو هغه به څه وایي د دغه باره کې چې دا زما دا بنده په دې وچو شونډو دی ماته ناست، ده دا کتاب نیولی دی، خوب پې غالبه شوی دی، وده شوی دی، چې زما پې زړه سوځي او زما به څه مهرباني او زما په زړه کې به څه شفقت وي، عرش والا به دله څه ورکوي. ستاسو دا ناسته دلته دا د عرش والا سره تجارت و، او دا تجارت دې کې د سره تاوان نشته، سراسر ګټه ده. نو زه اول دې ملګرو ته دا ویم چې د الله شکر ادا کوئ سحر ماښام، او دویمه دا څه چې یاد کړي دي او څه چې دلته ووي دا په مخه اورئ، په مخه لولئ خپلو ملګرو ته، بیبیانو ته، دوستانو ته، هسې ځان له ناسې مسلې ذهن کې اړو راړو چې دا تانه نه یېرېږي. نو تاسو چې را کوم وخت ورکو، زه د الله نه به ستاسو شکریه ادا کوم. تاسو هغه خلک یې چې رسول صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وصیت کړی و، وایي که دا د دین د زده کوونکي د پسې رالو، نو د دوی سره به ډېر ښه چال چلن ساتئ. ستاسو مبارک خو رسول صلی الله علیه وسلم وصیت کړی چې د دوی به خیال ساتئ. موږ وختي دا بعضو ملګرو له انعامات ورکړو، زما دې په الله قسم وي که داسې کېدی شوې ما د زړه دا غوښې هغه چاله ورکولي چې څوک قرآن او حدیث یې زده کوي، ما دا سر هغه ته په تالیق کې یخودو چې هغه بیمار یې هغه قرآن ته 2 میاشتې ناسي، ما دا سر هغه سړي ته په تالیق کې یخودو چې هغه ته د ګردو تکلیف وي هغه قرآن ته ناسي، هغه سړي نه زه سر قربانوم چې شونډې وچې شوي، پاڼې نیولي او هغه د الله کتاب ته ناسي، د ده نه قیمتي بل شتي نه. موږ سره یو څو مشران به ناست وو په دې درسونو کې، اوس هم ناست دي، بلکل سپین ږیري، یو به زما ښی طرف ته ناست و بل به ګس چې داسې به ما وکتو یو مشر، داسې به مې وکتو بل مشر، زما ایمان به ورسره تازه کېدو، زما جذبه به تازه کېده چې وګوره دا هم ناست دي. ته وایې زه هم دینداري کومه، ځان ته ومې دینداري دا ده، نو زه ستاسو شکریه ادا کوم. بیا د هغه رونو خویندو چې هغه بهر نه دا دورې اوري، ما سره باقاعده ډېرې رابطې شوي، الحمدلله دا دورې عامو خلکو خو اورېدلي دي، دا په مدرسو، په یونیورسټیانو، جامعاتو کې هم چلېدلي دي، باقاعده ما سره ادارو والا رابطې کړي ده، تعلیمي ادارې چې موږ درس چې کله وشي سبا له بیا موږ په خپله اداره کې چلو، په سپیکر باندې، په سکرین باندې هغې ته خلک ناست، زنانه، نارینه، بوډاګان، په دنیا په ګوټ ګوټ کې. نو هغه ټولو ته هم زه دا یم چې الله په تاسو لوی احسان کړی دی چې تاسو دومره ښایسته روژه تېره کړه د الله د کتاب سره. د هغې نه بعد زه د دې ملک شکریه ادا کوم چې په دې ملک کې، په دې برکتي ملک کې موږ داسې په ارام دا سره پاسه 2 میاشتې تېرې کړې، نه د بدامنۍ څه واقعه وه، نه د حکومت ته طرف نه تنګولو، نه تپوسونه وو،
نه د بجلۍ مسله وه نه د اوبو مسله وه او په ارامو الله دې دوی دا ملک آباد او ښاد لري دا اوچت نعمت دی ګورې ته دغه شان کښېنه ډډه دې لګولې ته خو نه محسوسې خو دا تپوس د هغه چا نه وکړه چې چا سره د امن نشته او دا نعمت ورسره نشته او بیا نصیحت ټولو وروڼو او خویندو ته دا دی عام چې روژه کیدای شي نن اخرنی مازدیګر شي او دا کم نور چې ډوب شي کیدای شي چې دا سبا له راوخیږي او رمضان نه ورسره د عید که او کیدای شي دا زمونږ د میاشت د جون اخرنی رمضان اوس دا پته نشته چې چا پکې ګټلې ده چې هغه له مبارکي ورکړو او دا راته پته نشته چې چا بېللې ده چې هغه ته لاسنیوي وکړو ځکه چې دا تاوان دی موږ خو د پیسو په تاوانونو پورې نښتي تاوان دا دی یو کم 10 ورځې تېرې شو دی د اور نه آزاد نه شو ورب الکعبه چې دا تاوان نه بیا ما پوه کړي چې تاوان څه ته وایي چې په یو کم 10 ورځو کې دی د اور نه آزاد نه شو په یو کم 10 ورځو کې دی الله ونه بخو په یو کم 10 ورځو کې دی الله ته نږدې نه شو که دا تاوان نه بیا تاسو تاوان څه ته وایي ما ته پته نشته بیا تاوان ډېر په دې دی چې دا یو کم 10 ورځې یا 10 ورځې دا به کال بعد راځي نو بیا دې ما څوک خبر کړي چې کال بعد به دی ژوندی کال بعد به دی مالداری کال بعد به د صحت روغي کال بعد به د غوږونه کار کوي کال بعد به د سترګې کار کوي کال بعد به دی دلته یي موږ سره کال بعد به زه یم دلته کال بعد به زه ژوندی یم زه به یې بیانولی شم دا ټول سوالونه دي د دې به جواب ماله څوک راکړي نو تاوان نه دی لوی تاوان دی ځکه خو خیري هغه جبریل علیه السلام کړي دی امین په رسول وسلم ویلې چې رمضان پې تیر شي والله یې ونه بخي هر شپه الله لیست ورکړی د ملایکو ته وی پلانې او پلانې د اور نه آزاد کړي تا چې ته سوچ کړی چې دې کې ستا نوم راغلی که نه دی که نه زموږ غم خو دې سره څو تېرې شوې سبا سویمه ده لنډې دي اوږدې دي پېشمنۍ دی روژه ماتې دی ته الله آزاد کړی ته پرېږده غم د پېشمنۍ او د روژه ماتې ته الله د اور نه آزاد کړی یو سړی و چې ما ته څه پته لګي دا ښکلی سوال دی زه درته دا یم صحیح ده موږ ته پته نه لګي خو د انسان اعمال سړی دې جواب ته لږ نږدې کوي د انسان اعمال دې جواب ته سړی نږدې کوي ته خپل حال ته وګوره ته ښه خبرې اول ته الله خبرې ته ښه خبرې ما ته یې مه وایه ته دې خپل حال ته وګوره او زه در قسم در کوم او ځان له به جواب ورکړي چې ته د څه لایق یې بس مسله حل شو ته به ځان ته وګورې بیا ځان له جواب ورکړه چې ته د څه لایق یې زما نصیحت دا دی چې روژه کې چې څنګه وي داسې اوسئ او رب د رمضان بیا هم رب دی بیا هم رب دی دا منځونه صرف روژې سره نه د تلاوتونه د تفسیرونه صحیح ده سړی روژې کې لږه جذبه ډېرې ټیم دی بیا که سړی لږ راکم شي خو د خپل عادت مه پرېږدئ خپل عادت مه پرېږدئ روژې بیا دې پسې دا شپږ روژې دي د شوال نه دا ونیسئ داسې هفته کې دا 2 روژې میاشت کې 3 روژې د عادت خپل مه خرابوئ کم ملګري چې موږ سره درسونو کې کېناستو هغوی عادت شوي دي درسونو سره یعنې موږ به کېناستو 15 غنټې تقریبا نو 15 غنټې ته کنه بوزه کې که چېرته درس وي د هر چا که زما وي که د بلي عالمي هغه که ډېر اوږد شي غنټه به یې که نه نو ته 15 سره عادت شوی غنټې ته به ته څنګه نه کښېنې د خپل هغه ترتیب هغه مه خرابوئ که چا صدقې ورکولي پیسې لګولي د الله په لار کې نو خپل هغه عادت مه پرېږدئ خیر دی که راکمې کوي خو خپل عادت مه پرېږدئ که چا تهجد کول خپل عادت مه پرېږدئ خیر دی که رکعتونه پسې لږ راکمې دغه شان که چا نور د خیر کارونه کول ما ورته ځان د ګناهونو نه بند کړی په دې روژه کې نو ځان بند وساتئ داسې نه چې اعلان د اختر وشي او موږ بیا واپس هغه ژوند ته لاړ شو نو بیا موږ تاوان وکړو هغه جواب دلته میلاویږي هغه سوال چې ما اوس وکړو علم دی که نه چې ما ته به څنګه پته لګي چې زه الله د اور نه آزاد کړی یم که نه هغه جواب دلته میلاویږي چې د نور د ډوبېدو نه بعد او د میاشتې راښکاره کېدو نه بعد به ستا بیا پته ولګي که ته بیا هم په دې حال وې نو دا ښه نښه ده او که ته بیا واپس شوې نو دا د یېرې خبره ده الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي اخره کې به دعا د الله نه غواړو ځکه چې دا یو اوچت عبادت دی قرآن تلاوت دې باره کې د صحابه کرامو نه اثار راغلي چې کله به هغوی د قرآن تلاوت وکړو ختم به یې کړو بیا به یې خپلوان ملګري را جمع کړو
الله ته به مینت او زاري وکړه دغه اوربند کې دا کوم ملګري چې دي او رادننه شي دا کوم چې بهر ناست رادننه شي دا ور واړوه خلک ځي راځي توجه ټولو خرابه کړې دا اوربند کوه کوم چې بهر ناست دي په وړو کې رامخې ته شي ښه نو هغوی به دعاګانې غوښتې دا ځای ډېر اوچت ځای دی د عمل ډېر اوچت عمل دی اوس موږ باندې الله څو احسانات کړي نو د الله نه امیدونه ورسره ډېرېږي ګوره موږ د روجې په خوله یو بیا موږ قرآن ختم کړی صرف تلاوت نه دی تلاوت سره د تفسیر او سره د ترجمې بیا د یو کس عمل نه دی دا موږ د کشتۍ کې چې څومره ملګري ناست وو 2 نیم میاشتې د دغه ټولو عمل بیا ماښام ته نږدې ټیم دی د روجتي انسان دعا دا ډېره قیمتي بیا خصوصا د دې ماښام ته نږدې ټیم کې نو چې را دومره خبرې را جمع شي نو د الله نه امیدونه هغه ډېر شي نو دعا د کې شرط دا دی چې د زړه د اخلاص به د الله نه دعا وغواړي وکړه دوه خبرې الله دې قدرمن الله قدرمن الله قدرمن الله قدرمن الله جی الله قدرمن بارك الله فيكم وخير زړه د اخلاص دعا وغواړئ د خپل رب نه چې الله رب العزت زمونږ د حاجتونه پوره کړي اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله فأهل أنت أن تعبد وأهل أنت أن تحمد وأنت على كل شيء قدير اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل اللهم الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله زمن دارا جمع كده او استادی قرآن تدا ناستا او استادی کتاب دا بیانول او استادی کتاب تدا غوگی خوده او استادی کتاب لدا وخور کول یا اللہ دا زموننا قبول کا یا اللہ دا زموننا قبول کا یا اللہ زمون دا محنت مزای کوا یا اللہ زمون دا محنت مزای کوا یا اللہ زمون دا ناستا منگتا پا دی باندی گوا کو او دا روجی پا خلو ستا پا کور کی یا اللہ منگتا پی گوا کو چې ستا د راضي کولو دپاره ناسو یا الله یا الله ستا د راضي کولو دپاره ناسو یا الله ستا د راضي کولو دپاره ناسو بل هېڅ لالچ بله څه اراده زمونږ نه وه یا الله نو زمونږ دا محنت مه ضایع کوه یا الله زمونږ نه زمونږ دا عمل قبول کا یا الله زمونږ نه زمونږ دا عمل قبول کا یا الله د دې په بدله کې زمونږ نه راضي شه یا الله د دې په بدله کې زمونږ نه راضي شه یا الله دا کم قرآن چې موږ وایي دا زمونږ دپاره سفارش کوونکی وګرځوه یا الله دا قرآن زمونږ دپاره سفارش کوونکی وګرځوه یا الله موږ په دې قرآن باندې پوهه کا کومه خبره چې زمونږ نه یېره د هغه رایاده کا
په کومه چې نه پوهېږو یا الله په هغې پوهه کا. یا الله موږ له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکا. یا الله قرآن زمونږ د امام او رهبر او مشر وګرځوه. یا الله موږ په هغه خلکو کې شمار که چې هغه اهل القرآن دي. یا الله موږ په هغوی کې شمار کا. یا الله د دې قرآن د لاسه د قیامت په ورځ موږ ته تاجونه نصیب کا. یا الله د دې قرآن د لاسه موږ له په جنت کې یا الله اوچتې مرتبې راکا. او یا الله موږ په هغه خلکو کې شمار کا چې هغوی په قرآن باندې عمل کوي. او یا الله موږ د هغه خلکو نه لرې ساته چې کوم خلک په قرآن باندې عمل نه کوي. یا الله زمونږ د عمل د خپل ځان دپاره خالص وګرځوه. یا الله په دې کې د بل چا دپاره برخه مه ګرځوه. یا الله زمونږ د روجې قبولې کا. یا الله زمونږ د روجې قبولې کا. یا الله زمونږ د تراویح او قیام قبول کا. یا الله موږ چې څومره اعمال کړي دي یا الله هغه ټول ته په خپل در کې قبول کا. یا الله د خپل ځان دپاره خالص وګرځوه. او یا الله موږ د روجې داسې قدر ونه کړو لکه څنګه چې په کار و. نو یا الله که کم کمی زمونږ نه راغلی کوتاهی راغلی یا الله هغه موږ ته معاف کا. یا الله موږ ته زمونږ کمی او کوتاهی معاف کا. یا الله موږ ته زمونږ کمی او کوتاهی معاف کا. او یا الله دا روجه په موږ باندې بیا بیا راوله. او یا الله دا روجه په موږ باندې بیا بیا راوله. یا الله دا روجه په موږ باندې بیا بیا راوله. یا الله په داسې حال کې په موږ راوله چې موږ په روغ صحت کې. یا الله موږ په هغه خلکو کې وګرځوه چې د هغوی په نصیب باندې لیلة القدر وه. یا الله موږ په هغه خلکو کې وګرځوه چې هغوی په لیلة القدر کې ستا عبادت کړی. یا الله موږ په هغه خلکو کې وګرځوه چې په لیلة القدر کې ته راضي کړی. یا الله په موږ باندې خپل رحم وکړه. یا الله په موږ باندې خپل رحم وکړه. یا الله په موږ باندې خپل رحمتونه راوروه. یا الله تا ته م لاسونه نیولي دي. یا الله تا ته م لاسونه نیولي دي. یا الله د روجې په خوله باندې ستا په کور کې ناست یو راجمع شوي یو ستا د کتاب ختم ته. یا الله په موږ باندې خپل رحمتونه راوروه. یا الله په موږ باندې خپل رحمتونه راوروه. یا الله ته غني او موږ غریبانان یو. یا الله ته غني او موږ فقیران یو. یا الله ته بې حاجته او موږ محتاج یو. یا الله زمونږ دې کمزورتیا ته وګوره. یا الله موږ له هغه څه راکړه چې څه زموږ تا نه غواړو. یا الله زموږ حاجتونه پوره کړه. یا الله زموږ حاجتونه پوره کړه. یا الله دلته چې کوم ناس ملګري دي یا څوک چې دا درسونه اوري څوک ییني یا الله په چا چې قرضې د هغوی قرضه ختمه کړه. یا الله په چا چې قرضې دي قرضې وله ختمې کړه. یا الله څوک چې بیماران دي روغ صحت وله ورکړه. یا الله څوک چې بیماران دي روغ صحت وله ورکړه. یا الله څوک چې بیماران دي روغ صحت وله ورکړه. یا الله څوک چې جیلونو کې دي تیر آزاد کړه. یا الله په مسلمانانو باندې خپل خاص رحم وکړه. یا الله د مسلمانانو حالات برابر کړه. یا الله د مسلمانانو حالات برابر کړه. یا الله د مسلمانانو د بچیانو حفاظت وکړه. یا الله د مسلمانانو د زنانو حفاظت وکړه. یا الله د مسلمانانو د ځوانانو حفاظت وکړه. یا الله د مسلمانانو د علماو حفاظت وکړه. یا الله د مسلمانانو د کشرانو او د مشرانو حفاظت وکړه. یا الله د مسلمانانو د ملکونو حفاظت وکړه. یا الله د مسلمانانو د ملکونو حفاظت وکړه. یا الله څوک چې د مسلمانانو د ملکونو امن خرابول غواړي یا الله د عبرت نښه یې وګرځوه. یا الله د عبرت نښه یې وګرځوه. خصوصا یا الله په دې ملک باندې خپل خاص رحم وکړه. یا الله د دوی د امن او امان برقرار ساته. یا الله د دوی د برکتونه ښه ډېر کړه. او یا الله زموږ په پاکستان باندې خپل خاص رحم وکړه. یا الله په هغه ملک باندې خپل خاص رحم وکړه. یا الله هلته چې کوم حالات دي برابر کړه. یا الله هغه حالات برابر کړه. یا الله د هغه ځینه بد امني ختمه کړه. یا الله هلته معاشي حالات برابر کړه. یا الله هلته امن او امان راوله. او دغه شان یا الله په افغانستان باندې خپل خاص رحم وکړه. یا الله په افغانستان باندې خپل خاص رحم وکړه. یا الله د هغوی حالات برابر کړه. یا الله په هغوی باندې امن او امان راوله. یا الله په هغوی باندې امن او امان راوله. او یا الله د هغوی اقتصادي حالات برابر کړه. او یا الله د مسلمانانو چې څومره ملکونه دي په ټولو باندې خپل خاص رحم وکړه. او یا الله دا روجه داسې ختمه که چې تا پکې موږ د اور نه آزاد کړي یو. یا الله دا روجه داسې ختمه که چې تا پکې موږ د اور نه آزاد کړي یو. یا الله دا روجه داسې ختمه که چې تا پکې موږ د اور نه آزاد کړي یو. یا الله تا ته فریاد کوو. یا الله تا ته به لاس اوچت کړي دي. یا الله تا ته فریاد کوو. یا الله تا نه غواړو بل چا نه غواړو. یا الله که ته موږ د خپل در نه وشړې نو د چا در نه به ځو. یا الله صرف ستا بندګي کوو. یا الله بل چا ته سجده نه لګوو. یا الله بل چا ته لاس نه نیسو. یا الله موږ د اور نه آزاد کړه.
یا الله موږ د اور نه آزاد کړه، یا الله موږ د اور نه آزاد کړه. یا الله چې د دې ورځې د انور ډوبېږي تا موږ د اور نه آزاد کړي وي. یا الله تا موږ د اور نه آزاد کړي. یا الله زموږ مور پلار د اور نه آزاد کړه. یا الله زموږ مور پلار د اور نه آزاد کړه. زموږ بیبیانې د اور نه آزادې کړه. زموږ بچي د اور نه آزاد کړه. زموږ ملګري او خپلوان د اور نه آزاد کړه. یا الله په موږ باندې خپل خاص رحم وکړه. یا الله په موږ باندې خپل خاص رحم وکړه. یا الله د مسلمانانو مړي وبخه. یا الله د مسلمانانو مړي وبخه. یا الله زموږ چې کوم خپلوان او ملګري مړي دي هغه ټول وبخه. یا الله د هغوی په قبرونو باندې رحمتونه راوروه. او یا الله د هغوی د قبرونو نه د جنت باغچې جوړې کړه. یا الله د هغوی سره حساب کتاب آسان کړه. یا الله د هغوی سره حساب کتاب آسان کړه. او یا الله کله چې دغه حال په موږ راشي په موږ هم رحم وکړه. یا الله کله چې تا ته قبر کې کېږي په موږ باندې رحم وکړه. یا الله کله چې موږ تا ته قبر کې یوازې کړي یا الله موږ باندې رحم وکړه. یا الله زموږ عمل نامې موږ له په ښه لاس راکړه. یا الله د قیامت په ورځ زموږ مخونه سپین کړه. یا الله موږ سره حساب کتاب آسان کړه. یا الله موږ په پل صراط باندې واړوه. یا الله موږ ته د رسول صلی الله علیه وسلم ګاونډیتوب راکړه. یا الله د پیغمبر سپارش زموږ نصیب کړه. یا الله د هغه د حوض کوثر نه اوبه را نصیب کړه. یا الله د پیغمبر د جنډې لاندې مړه پاڅوه. یا الله د پیغمبر تابعدار وګرځوه. یا الله موږ د قبر د عذاب نه وساته. د آخرت د سختونه موږ وساته یا الله. او یا الله موږ ته خپل دیدن نصیب کړه. یا الله موږ ته خپل دیدن نصیب کړه. یا الله موږ ته خپل دیدن یا الله په موږ باندې خپل خاص رحم وکړه. یا الله زموږ مور او پلار وبخه. یا الله زموږ مور او پلار وبخه. یا الله زموږ مور او پلار وبخه. کوم چې پکې مړه دي ته به خپل خاص رحم وکړه. کوم چې مړه دي الله ته به خپل خاص رحم وکړه. یا الله هغوی چې زموږ کوم تربیت کړی دی یا الله ته ورته هغې اجر ورکړه. یا الله داسې رحم پرې وکړه لکه موږ یې چې واړه رالوی کړي یو. یا الله داسې رحم پرې وکړه لکه موږ یې چې واړه رالوی کړي یو. یا الله کوم چې پکې ژوندي دي هغوی له برکتي ژوند ورکړه او هغوی له روغ صحت ورکړه. یا الله هغوی له روغ صحت ورکړه. یا الله زموږ ټولو آخره خاتمه په ایمان کړه. یا الله زموږ آخره خاتمه په ایمان کړه. او آخرنۍ خبره د دنیا نه زموږ لا اله الا الله وګرځه. او یا الله موږ په هغه ورځ مړه کړه چې کله ته زموږ نه راځي. یا الله موږ په داسې حال کې مړه کړه چې کله ته زموږ نه راځي. یا الله موږ په داسې حال کې مړه کړه چې موږ په قرآن او په حدیث باندې یو. یا الله زموږ آخرني اعمال اوچت او بهترین اعمال وګرځوه. یا الله یا الله موږ ته د مرګ سختي اساني کړه. یا الله موږ ته د مرګ سختي اساني کړه. یا الله څومره چې بیماران دي ټولو له روغ صحت ورکړه. یا الله بیمارانو له روغ صحت ورکړه. یا الله بیمارانو له روغ صحت ورکړه. یا الله چا چې موږ ته دعاګانو درخواستونه کړي دي په هغه ټولو باندې خپل خاص رحم وکړه. یا الله په هغه ټولو باندې خپل خاص رحم وکړه. او یا الله خصوصا په مسافرو باندې خپل رحم وکړه. یا الله په مسافرو باندې خپل رحم وکړه. یا الله په مسافرو باندې خپل رحم وکړه. یا الله د دوی چې کوم حاجتونه دي هغه پوره کړه. یا الله د دوی قرضې ختمې کړه. یا الله دوی روغ رمټ کورونو ته ورسوه. یا الله د دوی زړونه خوشحاله کړه. یا الله د دوی د زړونو نه غمونه لرې کړه. یا الله دوی د غمونو نه وساته. یا الله دوی د غمونو نه وساته. یا الله دوی د فتنو او د هر شر او مصیبت نه وساته. یا الله زموږ بچي نیک عمل رالوی کړه. یا الله زموږ بچي نیک عمل رالوی کړه. یا الله زموږ بچي د نشو تماشو
او فسق او فجور نه وساته. یا الله زمونږ د بیبیانو حفاظت وکړه. یا الله زمونږ د ښځو حفاظت وکړه. یا الله هغوی د فحاشۍ او د بې پردګۍ نه وساته. یا الله هغوی د فحاشۍ او د بې پردګۍ نه وساته. یا الله زمونږ د علماو حفاظت وکړه. یا الله زمونږ د علماو حفاظت وکړه. یا الله زمونږ د جوماتونو حفاظت وکړه. یا الله زمونږ د جوماتونو حفاظت وکړه. یا الله زمونږ د مشرانو او کشرانو حفاظت وکړه. یا الله زمونږ د راجمع کېده دلته زمونږ د بخښنې ذریعه وګرځوه. یا الله دا زمونږ د بخښنې ذریعه وګرځوه. یا الله د کومو ملګرو چې بچي نشتي، د کومو مسلمانانو بچي نشتي، یا الله نیک عمله بچي وله ورکه. یا الله نیک عمله بچي وله ورکه. او یا الله چاله چې دي بچي ورکړي دي هغه نیک عمل را لوی که الله. یا الله هغه نیک عمل را لوی که. یا الله موږ د دنیا او د آخرت د فتنو نه وساته. یا الله موږ د دنیا او د آخرت د فتنو نه وساته. یا الله موږ له دومره حلاله روزي راکه چې یا الله موږ له دومره حلاله روزي راکه چې زمونږ پې ګزاره کېږي. یا الله موږ له هغه مال راکه چې زمونږ پکې ستا دین ته توجه وي. یا الله موږ د هغه مالدارۍ نه وساته چې انسان پکې سرکشه کېږي. یا الله موږ د هغه مالدارۍ نه وساته چې انسان په ګناهونو کې اخته کوي. یا الله موږ د انسانانو د محتاجۍ نه وساته. یا الله موږ د قرضو د بوج نه وساته. یا الله موږ د قرضو د بوج نه وساته. یا الله زمونږ چې کوم حاجتونه دي هغه موږ له پوره کړه. یا الله د قرآن زمونږ ملګری وګرځوه. یا الله موږ له بیا توفیق راکړه د قرآن د زده کولو او د بیانولو. یا الله موږ له بیا توفیق راکړه د قرآن د زده کولو او د بیانولو. یا الله د قرآن سره پاسه 2 میاشتې ما بیان کو. یا الله که دې کې څه کمې زیاتې شوی یا الله ما ته بخښنه وکړه. یا الله که څه کمې زیاتې شوی ما ته بخښنه وکړه. یا الله د قرآن حق موږ نشو ادا کولی. یا الله لږ کوشش هم کړی دی که څه کمې زیاتې شوی موږ ته بخښنه وکړه. یا الله موږ ته بخښنه وکړه. یا الله قصداً به مې غلطه نه ویلي خو که خطا شویم یا الله په ما باندې خپل رحم وکړه. یا الله په هغه خطا مې مه رانیسه. یا الله په هغه خطا مې مه رانیسه. یا الله په دې عمل کې زما مور پلار زما سره شریک کا. یا الله په دې عمل کې زما مور پلار ما سره شریک کا. ځکه چې یا الله هغوی ما ته ستا دا کتاب ښوولی دی، هغوی ما ته ښوولی او ستا دا دین راته ښوولی دی. یا الله په هغوی باندې خپل خاص رحم وکړه. یا الله دا روژه په موږ باندې بار بار راوله. یا الله دا روژه په موږ باندې بار بار راوله. یا الله دې مجلس کې چې څومره خلک یو څوک یې وویني او څوک یې موري، یا الله هغوی په رحمتونو کې ډوب کا. یا الله هغوی په رحمتونو کې ډوب کا. یا الله هغوی په رحمتونو کې ډوب کا. یا الله د هغوی هر قسمه حاجت چې دی هغه یې الله ته پوره کا. او یا الله دا زمونږ اخرنی مجلس د قرآن سره مه ګرځوه. یا الله دا زمونږ اخرنی مجلس د قرآن سره مه ګرځوه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.